ملګرو د تسکین بابا سره ناست یو په ثوابه مانیری کې غواړو دا چې ستا غږ پښتنو ته ورسو هغه ځوانانو ته چې ستا شعرونه اوري د ثوابه نه د اپریل د مۍ میاشت شروع شوې د ګرمي ده د خپل ځان په هکله او د خپل شعر په هکله ورته څه ووایې ډېره مهرباني اسرار اتل صاحب او زما دا غږ چې څوک اوري زما مینانو ستاسو په خدمت کې سلامونه او آداب ژوند تېرېږي او تېر شو او شاعري پکې وشوه او نوکري وشوه دا خو ورته شوي بهرحال ستاسو مینې لا ژوندۍ ساتلی یم د دې نو په د ژوند په پوره خوشحالۍ داسې نشته مونږ پکې ځان له ګورو دوه درې شعر راته رایاد شي په دې دا کې چې سهار د لرې لا خو شپه پاتې ده سهار د لرې لا خو شپه پاتې ده او جانانه غوږ شه لا کیسه پاتې ده واه او یوه ستا مینه ده چې پایو په موږ یوه ستا مینه ده چې پایو په موږ یعنې په ژوند کې څه مزه پاتې ده یعنې په ژوند کې څه مزه پاتې ده دې شعر ته توجه غواړم چې ارتقا وشوه خو د څه خوشحالي ارتقا وشوه خو د څه خوشحالي مرګ خو لا شته لا مسله پاتې ده مرګ خو لا شته لا مسله پاتې ده